السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان خصوصي ښوونځي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن د خطاطۍ د درس څلورمه ورځ ده او له صاد، ضاد او طوی زوی نه به شروع کوو. سواد چې دی د سین په رقم باندې لیکل کېږي په کت یو زیاتوالی په دغو ځای کې دی، دا اضافه دی، نور مغه رقم حرکت دی. او دلته سواد که لږ په کش حالت باندې لیکو هم یې لیکلی شو، نو سین هم په داسې کش حالت باندې لیکلی شو، نو سواد هم لیکلی شو. دلته که یو ټکی ور اضافه کړو ضاد ته جوړېږي. راځو توی لیکو. توی چې ده همغه د ضاد صاد اول حالت یا اوله برخه ده، هسې لیکل کېږي. یا که چېرته بیا لیکو موږ او تاسې د سواد په دغه شکل باندې پښتو سواد لیکلی شو، دلته لږ په دغه رقم باندې داسې جوړولی شو سواد. طوا چې ده هم په همدغه رقم باندې د سواد اوله برخه ده، په کت خالي یو الف ترېنه اضافه لري، هم په دو شکل باندې جوړولی شو. او له دونه دوه صفحې په خیر سره شاګردان به ډکې کړي. ډکې کړي.